طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارسمبالی مولوي امیر خان متقي دې باندې وهڅېدو چې اسماعیل خان او احمد مسعود افغانستان ته راولي. اسماعیل خان او احمد مسعود امیر خان متقي له خوا نه راستنېدو ته وهڅول شول او ډیر ژر به احمد مسعود افغانستان کابل ته راستون شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. بهرنیو چارو وزارت چارسمبالی مولوي امیر خان متقي په مشرۍ پلاوي ایران ته په سفر کې د تیر حکومت ګوندي اساسیو محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره ولیدل او هغوی ته هیواد ته د راستنېدو پوره ډاډ څرګند کړ او ډیر ژر به کابل ته راستنه شي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي ایران ته د خپل سفر پر وخت په تهران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلي. که څه هم دا کتنه څرګنده چې په دې ناسته کې پر څه خبرې شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت چارسمبالی ویلي دوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته راستنه شي او پر وړاندې به هیڅ کوم ګواښ هم نه وي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني تایید کړي چې اسماعیل خان او احمد مسعود د اسلامي امارت له پلاوي سره په تهران کې لیدلي دي. د سمنګاني د څرګندونو له مخې په دې ناسته کې اسلامي امارت دوی ته ډاډ ورکړ چې له کومې اندېښنې پرته دې خپل هیواد ته راستنه شي. دغه غوښتنه د احمد مسعود او اسماعیل خان څخه د طالبانو له لوري بار کېدله چې کابل ته دې یو ځل راستنه شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان سره بیا خیر چارې.